السلام علیکم دوستانو، زه زعفران صدیقی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو ته وښودل سي چې له انویټ څخه څنګه د کور لپاره برق ایستل کېږي او پروګرام یې څنګه کېږي او یو نوی ماډل چې راغلی دی چې ډېر کنټرول لري د هغه په باره کې معلومات درکوم. دوستانو په انویټ کې پروګرام کوو، پروګرام یې تاسو ته په سکرین باندې ښکارېږي څنګه کېږي. PB 04 ته ورځو او هغه ګورو څو کې ولاړ ده. PB 04 وکې کوو، دا په اتیا کې ولاړ دی. موږ 2.2 انویټ ته یعنې 2 کیلو واټه انویټ ته او 10 ثانیې شمسیان دي. دا PB 05 دا ټول صفرونه دا 50 یا 50,000 کوو. دا پروګرام نور خلاصولو او 2.2 انویټ ته انویټ سټارټوو. فریکونسي تر 500 پورې ځي. فریکونسي په مخ روان ده چې څنګه کېږي. فریکونسي ورسېده 500 ته. اوس دا شمسیان دي تاسو ته به وښودل سي. 10 ثانیې شمسیان دي. او اوس د چلي په باره کې معلومات درکوم. ډېر کنټرول او ډېر ښه او ښایسته چلی ده. یعنې داسې رقم چلی ده چې باډي یې ټول له پلاستیکه جوړه ده. په سر باندې یوه توره شیشه لري او لاندې یو کیبورډ لري چې ټول کنټرول پکې کېږي. او باډي یې ټول له پلاستیک جوړه ده. په 220 برق باندې چلیږي او 50 چیزایټ ده او 2000 واټ ده. له 400 واټه تر 2000 واټه پورې کار کوي. نو په دې باره کې که تاسې تیز غواړئ تر 2000 واټه پورې کار کوي او که کنټرول غواړئ 400 واټه چې سټارټ اخلي 600 واټه 1000 واټه 1500 واټه د هر څومره تاسو چلوئ هغومره اندازه کار کوي. دا کیبورډ ته او دا 400 واټه چې لیکلي دي دا 80 درجې پورې ګرمي کوي او 800 واټ چې لیکلي تر 120 درجې پورې ګرمي کوي. 1200 واټ چې لیکلي دا تر 180 درجې پورې ګرمي کوي او 1400 واټ چې لیکلي تر 220 درجې پورې ګرمي کوي. 2000 واټ چې لیکلي تر 220 درجې پورې ګرمي کوي. او نورې په دې کې تاسې دیګ په اندازه پخوئ، د کباب په اندازه باندې کار کوئ، وریځې پخوئ، اوبه یې جوش کوئ. په سر کې یو بټن ده، دا د سټارټ لپاره ده. نور تاسې ته ښکارېږي ما په شیشه باندې لاس کېښود، دی سټارټ ته خو هېڅ کار نه کوي. کله چې په دو باندې د اوسپنې یو څه ایښي نه وي یعنې دیګ چې ورباندې ایښي نه وي دی پخپله هېڅ نه سټارټېږي. بټن به یې وهلی خو سټارټ نه اخلي. اوس موږ دی سټارټ کړلو، دی په 2000 واټه باندې سټارټ اخیسته دی، یعنې دی باید د اوبو 220 درجې ګرمې کړي. بیا له هغه وروسته دی پخپله کنټرول کوي او ورباندې بندېږي او ډېرې تیزې اوبه جوش کوي. په دا شیشه باندې که اوس لاس کېږدي دا شیشه هېڅ ګرمه نه ده، خو پورته چې کوم لوښی ورباندې ایښودل سوی ده هغه ډېر ګرمېږي. ته ګوره تاسې ته ښکارېږي دا اشارې ټولې لګي، یعنې 2000 واټه اوس دی کار کوي. زه په شیشه باندې لاس ورته ږدم دا شیشه هېڅ نه ده ګرمه، خو اوبه تاسې ته ښکارېږي چې تاو ځینې پورته کېږي د جوش کېدا پخوا روانې دي، یعنې جوش کېږي. نورې دغه اندازه د ګور 400 واټه پورې کار کوي او 120 درجو پورې ګرموالی پیدا کوي. خو دغه چاجوکس ورباندې لیکل سوی ده، چاینکس چیبرس ورباندې لیکلی ده. داسې کله کېکاږي 2000 واټه دی مصرف کوي او تر 220 درجې پورې دی ګرموالی پیدا کوي. تاسې ته ښکارېږي اوبه په جوش کېدا باندې راغلې وینه هغه کم کم ډومبکان یې ښکارېږي په اوبو کې تاسې ته چې اوبه جوش کېږي. اوس او که دلته اوس موږ چېرته په شیشه باندې لاس کېږدو نو شیشه هېڅ نه ده ګرمه. د شیشې په سر باندې چې هر څه ایښي وي هغه ګرمېږي. دا یو بل رقم ته حساب لري. که تاسو چېرته نه یې لیدلی نو دا زه چې کومه غږېده درته کوم تاسو ته به ناولده ښکارېږي. دا ډېر کنټرول او ډېر ښه چلی ده. که چېرته چاجوک پورته کړي نو دا چلی پخپله اتومات بندېږي، هېڅ مصرف نه کوي. او کله چې اوبه 220 درجې ګرمې کړلې دی پخپله بندېږي. د اوبو درجه یا د دیګ درجه تاسې پورې اړه لري چې څونه اندازه ګرموي. اوبه تاسې ته ښکارېږي جوش کړلې هغه درجه هلته لیکلې دی چې تاسې د له 80 درجو چې شروع تر 220 درجو پورې چې هر څومره اندازه تاسې ګرموي په هغه اندازه دی خپله ګرموالی کوي. او کله چې اوبه جوش کړل دی پخپله بندېږي. تاسې ته اوس ښکارېږي ګوره سټارټ یې واخیستلو بیرته پخپله بند سي، بیا سټارټ واخلي بیا بند سي. اوس 120 درجې اوبه ګرمې سوي دي. اوس مې یو څو اندازه اضافه کړلې بیرته سټارټ واخیستلو. نو ډېر ښه کنټرول لري. اوبه په هغه اندازه باندې چې څومره درجه یې ورکړې په هغه اندازه ګرمې ساتي. دا د ګوره که چېرته دی چاجوک چلي چې پورته کړي دی اتومات پخپله بند سي. ګوره تاسې ته ښکارېږي اوس بند ده. که چېرته بیرته چاجوک ورباندې کېږدي دی بیرته سټارټ اخلي. ګوره زه لاس پرېږدم هېڅ ګرم نه ده. دلته چې زه بیرته چاجوک پرې کېږدم بیرته دی سټارټ واخلي. بیا یې ځینې لرې کوم. نو ډېر ښه کنټرول چلی ده دوستانو او ډېر ښه کار کوي. دوستانو که مې ویډیو خوښه سوي چینل سبسکرایب کړئ یا ګنټۍ بټن یې آل کړئ.